بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې یو څوک د سر درد ولري، زیات نهایت چې پر سر باندې درد کیږي، یا پر لاس باندې یا پر سر باندې درد کیږي، یا هم د غاښ درد ولري، د دغو خلکو دپاره یو ډیر مجربه نسخه ده چې ان شاء الله دغه نسخه 100% کې ده. که چیرې دغه څوک وکاروي، د دغه دردونو څخه به الله تعالی جل جلاله نجات ور نصیب کړي د الله تعالی جل جلاله په فضل سره. پر یو کاغذ باندې به ابجد حوز حطي دا ولیکي. بیا کوم وخت چې پر د یو تیره شی به راواخلي، یا چاکو یا هم میخ، دا به پر ستا لاس باندې ونیسي، پر د الف باندې دا ابجد پر دغه الف، هغه بل لاس به پر هغه ځای ونیسي کوم چې درد کوي، یو وار به الحمدلله ووایي، او پر بیا باندې به 2 واره الحمدلله وایي چې پر بیا باندې دا میخ ونیسي، او همداسې پر جم باندې چې پر جم باندې ونیسي دغه میخ بیا به 3 واره، دغسې تر پایه پورې تر یې پورې چې ځي 10 واره الحمدلله بیا پر اخري پر یا باندې ویل کېږي. زه به عکس تاسو ته په کمنټ کې کښېږدم انشاءالله. هر ډول درد چې دا ما په خپل استعمال کړی ده، هغه درد به الله تعالی جل جلاله په 2 دقیقو کې ښه کړي. بیا که چیرې ستاسو درد هم ښه سي، 3 ورځې دغه نسخه عملي کړي. که څوم تاسو درد نه ولري، هغه درد مو ښه سوی، نو بیا به انشاءالله پر هغه ځای باندې هېڅکله درد نسي پیښ. زما خپل یو غاښ دی چې نیمۍ نسته، لیکن یو شپه ډېر سخت درد کاوه. دغه دم چې مې پر کړی دی، بیا نه درد کړی دی نه یې شی کړی دی، ما په خپله 2 ځایه نور هم استعمال کړې ده. نو ځکه مې دا نسخه ستاسو سره هم شریکه کړله، هیله د تاسو هم د ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.